آخر هم د ملا هیبت الله د مرګ او ژوند په اړه طالبانو معلومات رسنیز کړل. ذبیح الله مجاهد د ملا هیبت الله په اړه داسې څه وویل چې تر اوسه هیڅوک خبر نه و. بلخوا بیا په مسکو کې څنګه ولې د طالبانو سپین بیرغ پورته شو، دا او ډیر نور مهم خبرونه مې درته راوړي، نور ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. مخکې له دې چې د ملا هیبت الله خبر در سره شریک کړم، باید دا ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ډیپلوماټ ته وسپارل شو. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د روسي فدراتیف حکومت ته مننه کړې ده چې د افغانستان ډیپلوماټ ته یې باورلیک ورکړ او دا زمینه برابر کړه چې افغان سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او خپلو هیوادونو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. اوکراین ته د بریټانیا د صدر اعظم سفر او جالبه مکالمه. بوریس جانسن زیلینسکي ته ویلي دي څنګه یې؟ زیلینسکي هم ورته ویلي ته به ښه پوهیږي چې زه څنګه یم. جنګ د زیلینسکي څیره 45 ورځو کې بوډاتوب ته رسولې ده. پوهنې وزارت د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې پر یوې داسې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ټولو ته د زده کړو فرصت برابر شي. شیخ نور الله منیر په خپل یوې تازه مرکې کې ویلي دي چې دوی د زده کړو پر ارزښت پوهیږي او د پرمختګ لپاره اړتیا درک کولی شي. د پوهنې وزیر دغه راز ویلي دي چې په هیڅ صورت د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، بلکې هڅه کوي داسې چاپیریال رامنځته کړي چې ټول پکې له اندېښنې پرته له خپل دغه حقه برخمن شي. هغه ټینګار کړی دی چې هیواد تازه له 40 کلنې جګړې راوتلی او د ټولو کارونو د سمېدو لپاره وخت اړتیا ده. منیر منلې ده چې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله په ټول افغانستان کې له فشارونو سره مخ دي. خو هیله یې څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به د ټولو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د شیخ نور الله منیر دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پوهنې وزارت تر دې وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپل چمتووالي خبر ورکړی و، خو ویل یې چې د دې کار لپاره د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. سینما غلو د انیل کپور د لور سونم کپور کور لوټلی دی او د 14 میلیونه هندي کالدارو طلا او ګاڼې یې ترې وړي دي. پولیسو یې د 15 کاله پیادهګان او ساتونکي د تحقیقاتو لپاره وړي دي. د ملا هیبت الله خبر در سره شریکوم، خو مخکې له هغې باید دا هم ووایم چې کابل کې د ترکیې سفارت ویلي دي د نیکي په نوم د اورګاډي په وسیله افغانستان ته د رالیږدولې مرستې په غور کې پر 800 بېوزلو کورنیو ویشلې دي. یا سفارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې ویشل شوي مرستې یې د خپل هیواد له سري میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکارۍ او د همغږۍ ادارې په همکارۍ برابر کړي وي. د ترکیې سفارت وایي چې له دې سره د هغو کورنیو شمېر تر 28,000 واوښته چې د دوی له خوا ورسره بشري مرستې شوي دي. بخښنې نړیوال سازمان د بخښنې نړیوالې ادارې له افغانانو سره د ایران وروستی چلن غندلی دی. د بخښنې نړیوالې ادارې د جنوبي اسیا څانګې چارواکو ویلي هغه تصویرونه او ویډیوګانې یې لیدلي دي چې پکې له افغان کډوالو سره د ایران ناوړه چلن ښکاري. سرچینه کاږي ایراني عسکرو له افغان کډوالو سره غیر انساني چلن کړی دی او د دوی انساني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیواله اداره وایي چې باوري سرچینو ورته ویلي دي چې ایراني عسکرو پر ځینو افغان کډوالو تیری کړی دی. دوی یې په نښه کړي او سخت یې شکنجه کړي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د ایران دغه عمل غندلی او د بشري حقونو پر نړیوالو بنسټونو یې غږ کړی دی چې په دې برخه کې چوپتیا ماته کړي. او په پای کې هم له ملا هیبت الله څخه مهم خبردار راغلی دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ څخه 8 میاشتې تېرېږي، خو لا یې هم مشر ملا هیبت الله اخندزاده د خلکو منځ ته نه دی راغلی او نه یې کوم غږ او یا ویډیو خپره شوې ده. طالبانو څو ځله ادعا کړې ده چې مشر یې ځینو ولایتونو کې سفرونه کړي دي، خو د خپلې دغې ادعا د اثبات لپاره یې هیڅ کره اسناد نه دي وړاندې کړي. خو پوښتنه بیا دلته دا ده چې ولې هیبت الله د خلکو منځ ته نه راځي؟ په دې اړه د خلکو غوښتنه څه ده؟ وایي افغانان یو ځل بیا له خپل اساسي حق چې د خپلې رایې له لارې د خپل زعیم ټاکل دي محرومیږي او بالاخره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې 8 میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډیره پوښتل کیږي. واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د ملا هیبت الله اخندزاده له ادرسه
3 فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان یې نه لاسلیک لیدل شوی، نه دا ویل شوي دي چې له کوم ځایه خپور کړی دی. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي دي چې هغه له کندهار، هلمند، هرات، فراه او ارزګان ته سفرونه کړي دي او له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او ان غږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته دا ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو منځ ته نه ظاهریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد ځواب تکرار او ساده دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د اسلامي امارت د زعیم د څرګندېدو په اړه باید دومره ووایم چې په مناسب وخت کې به دا کار وشي. دا به اوسني شرایط له مخکینی وخت سره لږ توپیر کوي. خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښیي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړله. مدني فعال مطیع الله شهاب وایي چې حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د ښې حکومتولۍ اړتیا ده چې د طالبانو مشر باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي. دی زیاتوي چې امیرالمؤمنین چې د دوی مشر دی باید راښکاره شي، ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات او وړاندیزونه واوري، حالات له نږدې وګوري، له سیاستمدارانو سره په ګډه د افغانستان د حکومتولۍ سیستم لا ورغوي. کابل میشت روح الله تلاش بیا وایي چې د طالبانو د مشر نه راڅرګندېدل بې باورۍ زیاته کړې ده. ښاغلی تلاش وایي غوره دا ده چې د دې اندېښنو او پوښتنو ځوابولو لپاره د دوی مشر باید راښکاره شي او د خلکو اندېښنو او پوښتنو ته ځواب ووایي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې که چیرې د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منځ ته نه حاضریږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي تر څو د خلکو له مشکلاتو یې خبر کړي. آیا د طالبانو مشر ژوندی دی؟ داسې دعوې هم کېږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندی نه دی. شنونکی او باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد وایي که د انسان طبیعت له مخکې ورته وکتل شي او بیا د طالبانو د رفتار، ډلبازۍ او په قدرت د زیات مینتوب له مخې وګورو، منطقي نه ده چې دغه سړی که ژوندی وي د دې نامعلوم یا ورک وي، یا دې چا ځای نه وي لیدلی، یا یې هم غږ نه وي اورېدل شوی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندی دی. د جمهوري نظام په وروستیو کې ځینې استخباراتي راپورونه خپاره شول چې ګڼې د طالبانو اوسنی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندی نه دی، خو دا راپورونه رسما تایید نه شول. د دې ترڅنګ طالبانو ژمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یوه شورا جوړه کړي، خو له نږدې 8 میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوي نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي چې د بهرنیو فشار او کورني مسایل د دې لامل شوي دي چې طالبانو نشي کولی هر څه زر دا ډول یوه شورا جوړه کړي. دی وایي په دې نسبت زما په فکر طالبان دې ته نه دي خلاص شوي چې دوی په ملت کې د یوه قوم او هر طبقې خلک راوغواړي او یوه داخلي شورا جوړه کړي، خو دې ته اړتیا شته. درنو لیدونکو له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د سوله افغان یوټیوب چینل څخه نورې ویډیوګانې مه هېروئ، همدارنګه دا ویډیو لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو چې زه راګرځم او تاسو ته په نوې ویډیو کې تازه خبرونه راوړم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.